په میدان وردګو ولایت کې د بنسټیزو پروژو د پراختیا په لړ کې دا ځل د جلرېز ولسوالۍ په سنګلاخ سیمه کې د یو مهم سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه سړک د جلرېز ولسوالۍ له درې لارې څخه تر خروټو کلي پورې غځېږي او ټاکل شوي چې په 9 کاري میاشتو کې به بشپړه شي. مسوولینو وایي دا پروژه به د سنګلاخ تفریحي او کرنیز اهمیت لا ډېر پیاوړی کړي. لکه څنګه چې دا پروژه دلته روانه سوه همدا رقم موږ نورې د سړک پروژې لکه د جلرېز دی او د امیدرادیو د سړک دی چې ډېر اوږد سړک دی، د برق پروژې دي، د تنګي و د نرخ و د سیداباتو د جلرېز د برق پروژې و دا ټولې بعضې پاتې چې لا تر اوسه موږ ګورو. نو هم د برق په بخش کې موږ مختلف پروژې لرو او هم د سړکانو. نو امید ستا لا څه پر لار یم چې ځکه اوس دقیق نظر ته ویلی چې څو پروژې ولرو چې لا بعضې تر کار لاندې یو تعقیب یې روان دی. امید لرو چې سږ کال کې به انشاءالله ډېر کار وکړو چې په دې ولایت کې دغه پروژه چې دا د جلرېز ولسوالۍ د سیرایي څخه شروع ده او د خروټو تر ساحې پورې رسیږي. د دې پروژې ټول چې دا 2.590 متره ده او د دغه پروژې باندې تقریبا په حدود 2 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. په حدود 300 شاوخوا نفر به کار پکې وکړي. ځایي اوسېدونکي د دې پروژې هرکلی کوي او وایي د سړک نشتون تر دې وړاندې د دوی پر ورځني ژوند او اقتصادي فعالیتونو مستقیم منفي اغېز کړی و، خو اوس هیله لري چې دا ستونزه به تر ډېره پورې هواره شي. این پروژه‌ای که آمده بسیار پروژه خوب است، بسیار به ما منفعت خوب داره و منفعت خوب میشه ان شاء الله تعالی. این دره بسیار یک دره خوب و بسیار یک دره سرسبز و بسیار جای خوب، ولی مشکلات بسیار داشتیم. حالی که الحمدلله پروژه بیاید و سرکا جور شه و آبادی شود، بسیار به نفع ما ملت افغانستان است ان شاء الله. دغه د منګه دغه سرک څخه ابتدا سمخ کې سره د خلک په دې سرک باندې ډېر په عذاب کې و او مشکلاتو سره مخامخ و. نو د منګه مریضانو رسیدګي نسوه کوله په دې کې چې خپل مسیر ته ورسیږي. سرک ګډ وډ و. نو منګه چې د امارات دا غواړو چې موږ ته نورې د پروژې راوړي. دا په داسې حال کې ده چې په میدان وردګو کې د سنګلاخ د سړک ترڅنګ د جلرېز د امیدرادیو او چک په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې هم د سړک جوړونې او برېښنا پروژې پیل شوي دي. مسؤلین ټینګار کوي چې د ورته بنسټیزو پروژو لړۍ به دوام ومومي. محمد عارف لیوال، امیدرادیو، میدان وردګ.